نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظا. صدق الله العظيم. د اسلامي نظام تشکیلاتی چوکاټ لسم پیغام حکومت اومه برخه د حکومت دنده د شریعت مقاصد د نسل ساتنه. دوستانو، فاروق اعظم یم. نن د 1404 د وژې د میاشتې 21 ده. په تیرو پیغامونو کې مو د اسلامي حکومت اساسي دنده د شریعت مقاصد ساتل او وده وبلل، او په هغه کې مو د دین، نفس، عقل د ساتلو په باره کې خبرې وکړه. اوس د نسل د ساتلو په باره کې چې د شریعت د ضروري مقاصد څخه څلورم اساسي مقصد خبرې کوو. د نسل تعریف. نسل په عربي ژبه کې د ذریه یا اولاد په معنا دی، او په فقه کې د انسان د اولاد او ذریه تسلسل ته وایي. دا تسلسل د نکاح له لارې مشروع بڼه غوره کوي. د اولاد زیږول او د نسل ساتل د انسان د ژوند یو بنسټیزه اړتیا ده. څرنګه چې د نسل د ساتنې او دوام مسله یو فطري غوښتنه ده، نو ځکه هغه باید د یو قانوني او مشروع لارې ترسره شي. دغه فطري او قانوني غوښتنه د نسل ساتل یوازې یو جسماني ضرورت نه بولي، بلکې د شریعت له 5 اساسي مقاصدو دین، ځان، عقل، نسل او مال ساتل څخه ګڼي. د نسل ساتنې یا حفظ النسل مفهوم. حفظ النسل په دې معنا دی چې د انساني نسل د سالمیت، دوام او د هغه د کرامت ساتنه وشي، او د هغو کړنو مخه ونیول شي چې د نسل یا کورنۍ بنسټ ته زیان رسوي. شریعت د نسل ساتنې لپاره د حلالو او مشروع لارو د پیروي امر او له حرامو او مفسدو اعمالو څخه منع کوي. اسلام د انساني نسل د پاک ساتلو، د هغه د تنظیم او حقوقو د خوندي کولو لپاره دقیق اصول ټاکلي دي. نسل د کورنۍ او ټولنې د جوړښت، بقا، نظم او د ارزښتونو د انتقال بنیاد دی، نو ځکه ساتل هم اړین او حیاتي دي. د نسل ساتلو اهمیت. شریعت د انساني نسل د پاک ساتلو، دوام او رفاه لپاره د مشروع واده امر کوي، او له فحشا، زنا او اخلاقي فساد څخه ژغورنه کوي. د نسل ساتنه د کورنۍ د ثبات، د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب او د ټولنې د اخلاقي او دیني ارزښتونو د ساتنې لپاره حیاتي ارزښت لري. دغه سبب دی چې د نسل ساتل د شریعت 5 اساسي مقاصدو څخه یو دی. نسل د ټولنې بنسټ دی چې که ونه ساتل شي، ټولنه دوام نشي پیدا کولی. انسان او انسانیت له منځه ځي، او څوک په انسانانو کې به څوک نه وي چې د الله عز وجل عبادت وکړي. د اولاد وژل په هر دلیل چې وي، ځکه حرام دي چې نسل ته ضرر رسېږي. ولا تقتلوا اولادکم. صدق الله العظیم. د شریعت نور مقاصد هم د نسل د ساتلو او سالم دوام له لارې ترسره کېدای شي. که نسل فاسد شي، ټولنه فاسدېږي. که نسل سالم او پاک وي، ټولنه هم سالمه وي. څرنګه چې نسل د انسان د دین، کلتور، ژبې او ارزښتونو انتقالونکی دی، نو ځکه هغه باید سالم وساتل شي. د نسل پاک او سالم ساتل. نسل باید پاک او له فساد ژغورلی وساتل شي. که په اسلام کې نکاح ځکه مهمه ده چې نسل پاک ساتي، دوام پیدا کوي، کورنۍ او ټولنه جوړوي. قرآن کریم ښځه د نارینه د بدن برخه بولي، او په خطاب کې ورته فرمایي: الله جل شانه ستاسو له ځانو څخه ستاسې ښځې پیدا کړي دي، او له هغو ښځو څخه یې تاسو ته زامن المسیح پیدا کړي. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا. صدق الله العظیم. زنا ځکه حرامه ده چې نسل خرابوي او د نسل د ګډوډۍ سبب ګرځي، چې میراث او نور ټولنیز ډېر مشکلات رامنځته کوي. قرآن کریم فرمایي: زنا ته مه نږدې کېږئ، بېشکه دا یوه لویه بدکاري او ډېره بده لار ده. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبیلا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسل او ټولنې د پاک ساتلو په منظور فرمایي: مؤمن زنا نه کوي. لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن. زنا د نسل، نسب او ټولنیز نظم د فساد سبب کیږي.
د نسل ساتنې مشروع لارې. نکاح. شریعت د انساني نسل د ساتلو، دوام او د کورنۍ د جوړولو لپاره نکاح مشروع وسیله ګرځولې ده. نکاح د انساني اړیکو لپاره حلال او پاکه لار ده چې د نسل ساتنه او د ټولنې ثبات یقیني کوي. نکاح یا واده نه یوازې د دوه کسانو ترمنځ یو عاطفي تړون دی، بلکې د انسان د ټولنیز ژوند یو بنسټیز رکن هم دی. دا یو مقدس با مسؤلیت او دایمي تړون دی. د اسلامي شریعت له مخې نکاح یو فرد ته د فردي هویت څنګ ته ټولنیز موقف ورکوي. کله چې یو نارینه او یو ښځه د نکاح تړون کوي، هغوی په ټولنه کې له مجرد حالته وځي او د یو نوي ټولنیز جوړښت یعنی کورنۍ بنسټ ږدي. نکاح د انسان شخصیت یو نوی تعریف ورکوي او دواړه خواوې له شخصي خواهشاتو پورته ټولنیز مسؤلیت ته داخلوي. د دواړو خواو پلرګنۍ او ټولنه همدغو دوه کسانو ته نور د کورنۍ په سترګو ګوري چې یو شمېر نوي اجتماعي مسؤلیتونه ورته غاړه سوي دي. د نکاح اصلي روح او فلسفه همدا ټولنیز مسؤلیت د نسل ابقا او ساتنه ده. اسلامي شریعت د نسل د سالم ساتنې په منظور د نکاح لپاره یو لړ اساسي شروط ټاکلي دي چې پرته له هغو نکاح باطله کیږي. د نکاح ځینې شروط دي. نکاح کې د طرفینو رضایت. نکاح یوازې هغه وخت مشروع ده کله چې دواړه لوري نارینه او ښځه په هوښیارۍ په داسې حال کې چې عقل یې پر ځای وي او رضا وي سره یو د بل سره د ګډ ژوند کولو تړون کوي. زور، جبر یا فریب د نکاح اساس له منځه وړي. په نکاح کې د طرفینو رضایت په حقیقت کې د عاقل انسانانو په توګه د هغوی کرامت، استقلال او اختیاري فیصلې ته درناوی دی. په نکاح کې د دایمي ګډ ژوند نیت. نکاح د سړي او ښځې د تلپاتې ګډ ژوند د پیل نیت دی. دا شرط د نکاح اخلاقي ژورتیا ده چې د یوې اوږدمهاله او باثباته کورنۍ د جوړېدو لپاره اړین دی. که د نکاح تړون یوازې د لنډمهال شهواني تمایلاتو د ارضا لپاره وي، فاسد دی. لکه متعه یا صیغه چې د نکاح له روح او هدف سره په ټکر کې دي. ځکه په موقته نکاح یا متعه کې نه د کورنۍ د جوړولو نیت شته، نه د نسل د دوام هدف شته، نه د دوامدار او پایدار ژوند لپاره تعهد او ژمنتیا مطرح ده او نه ټولنیز ثبات تضمینېدلی شي، بلکې یوازې د څه وخت لپاره بې مسؤلیته د شهوت ارضا ده. دریم، نکاح علني کول. نکاح باید ښکاره او علني وي، پټه نه وي. د علني کولو مطلب دا دی چې خلک باید خبر سي چې دا دوه کسان نور یو د بل مېرمن دي او کورنۍ یې جوړه کړې ده. شریعت د نکاح په وخت کې حد اقل د دوه شهیدانو شتون او اعلان لازم ګڼي. په افغاني ودونو کې کله چې ښځې درې وهي او نارینه ډولونه وهي، دا نه یوازې د خوښۍ اظهار دی، بلکې د نکاح د علني کولو یو ټولنیزه نښه هم ده. دا اعلان دریو ډول ټولنې ته دا پیغام ورکوي چې د دغو دوه کسانو یو ځای اوسېدل د ټولنې د نورم سره برابر او مشروع دي او د دوی د نوي ژوند پیل دی. زموږ ملا صاحبانو په ودونو کې د یو ډول مخالفت نه دی کړی، دا ځکه دا د شریعت روح سره موافق ارزولی دی. علني نکاح ټولنیز مسؤلیتونه ثابت او توضیح کوي. د نوي واده شویو دوه کسانو ترمنځ د مسؤلیت احساس رامنځته کوي. دواړه پوهېږي چې نور دوی د پخوا په شان آزاد مجرد کسان نه دي، بلکې د یو بل په وړاندې مسؤلیت لري، خپل کور، اولاد او ژوند ته متحده او وفادار دي. دا اعلان د ټولنې له نظره ډېر مهم دی. د نکاح په اعلان سره لرې او نږدې دوستان او ټولنه دا دوه کسان نور د ښځې په مېرمن په توګه پیژني. له همدې امله د دوی عزت، شخصي حریم او ټولنیز امنیت ته باید پام او احترام وشي. د دواړو کسانو د ټولنیز موقف بدلون دا معنا لري چې دواړه کسان اوس د کور جوړولو، د نوي نسل د تولید او روزنې او د متقابل احترام په بنسټ د یو نوي ژوند مسیر ته داخل شوي دي او په ټولنه کې نوي مسؤلیتونه ورته غاړه شوي دي. د زنا حرمت. شریعت زنا عمل شدیداً حرام ګرځولی دی، دا ځکه چې زنا د نسل د ګډوډۍ، اخلاقي فساد او د کورنۍ نظم د تخریب سبب کیږي. د نسب ساتنه.
شریعت د نسل د پاکوالي او د کورنیو د نسب د ساتنې لپاره قوانین وضع کړي دي ترڅو هر ماشوم د خپل مشروع پلار سره تړاو ولري. دلته میراث او نور ټولنیز مسایل مطرح دي. د نسب د ساتنې لپاره نکاح ضروري ګڼل شوی او له غیر مشروع اړیکو څخه منع شوی ده. د اولاد د حقوق او د هغو پالنه د نسل پاک ساتلو له لارې د اولاد حقوق خوندي کیږي. والدین خپل اولاد پیژني، روزي، غټوي او نور شرعي حقوق ورکوي، میراث ورته پرېږدي. د نسل ساتنه یوازې د اولاد پیدا کول نه دي بلکې شریعت والدینو، ټولنې او حکومت ته مسؤلیت سپارلی چې خپل اولادونه په ښه ډول وروزي او د هغوی د بدني، فکري، دیني او اخلاقي روزنې او ودې لپاره مسؤلانه هڅې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. قرآن کریم اولاد نعمت ګڼلی دی او فرمایي هغه الله چاته چې وغواړي لوڼې وربخشي او چاته چې وغواړي زامن ورکوي. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. صدق الله العظیم. اولاد نجلۍ او هلک دواړه د الله جل شانه نعمت او پیرزوینه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسل د بقا او دوام لپاره فرمایي له هغو ښځو سره واده وکړي چې مینه ناکې او ډېر اولاد راوړونکي وي. د فحشا او اخلاقي فساد مخنیوی. شریعت هغه ټول کارونه حرام ګرځولي چې د انساني نسل د فساد، ګډوډي او اخلاقي زوال سبب کیږي لکه زنا، لواطت، فحش او بېحیایي. د طلاق او خلع تنظیم. شریعت د کورنۍ د ساتلو او نسل د خوندیتوب لپاره د طلاق او خلع قوانین وضع کړي دي ترڅو کورنۍ که د دوی د ګډ ژوند دوام ممکن نه وي په مشروع، منظم او آرام ډول یو له بل سره داسې جلا سي چې د اولاد حقوق ته زیان ونه رسیږي. طلاق د میړه لخوا د نکاح د ختم اعلان دی او خلع د ښځې لخوا د میړه د طلاق غوښتل دي. د ټولنې د نظم ساتنه. د نسل ساتل د انساني کرامت، ټولنیز نظم او شرعي احکامو د تطبیق لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. که نسل فاسد او نامشروع وي اولاد بې سرپرست او بې بندباره لویږي. ټولنه له ډیرو اخلاقي، عاطفي او قانوني ستونزو سره مخ کیږي. د نسل د ساتلو اهمیت د اسلامي علماو له نظره. زموږ د څلور سني مذاهبو په نظر د نسل تولید او ساتل د شریعت مهم مقصد دی. واده د نسل د تولید او دوام مشروع ذریعه ده. د نسل تنظیم او موقت بندول د ښځې د رضایت په صورت کې جایز او دایمي بندیزې بې له ضرورت روانه دي. ابن حزم له اندلسي فقهاو څخه دی چې نسل ساتلو ته ډېره توجه کړې ده او په خپل کتاب المحلا کې فرمایي د انسان تولید د الله جل شانه امر او د میړه مینې انساني او شرعي حق دی. هغه د نسل محدودول د ښځې د خوښې په شرط روا بولي خو بې ضرورته د نسل قطع جایز نه ګڼي. ابن حزم زنا شدیدا حرامه ګڼي نه یوازې د جن او اخلاقو لپاره بلکې د نسل د فساد او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره هم. امام الحرمین الجوینی رحمت الله علیه د اصول فقه مشهور عالم د شریعت مقاصد او د هغوی د درک علمي ارزونه کړې ده چې له دې لارې د نسل ساتنې مشروعیت یو پراخ فکري چوکاټ جوړ کړی دی. امام غزالی رحمت الله علیه د نسل ساتل او دوام د شریعت له مقاصدو بولي. هغه په خپل کتاب احیاء علوم الدین کې نسل ته د اخلاق او ټولنیز اهمیت په نظر ګوري او وایي چې زنا نسل فاسدوي او د نسب شرافت زیان رسوي. هغه د فقر یا بل اضطراري حالت له بیرې د نسل موقت تهدید بندول او تنظیمول روا بولي خو د نسل دایمي قطع روانه بولي. ابن رشد په فلسفي او عقلي چوکاټ کې د نسل د ساتلو پر اهمیت ټینګار کوي. د شریعت او عقل ترمنځ توازن د هغه فلسفي بنسټ دی او وایي نسل د عقل او شریعت په مشروع چوکاټ کې وده کوي چې له فساد څخه باید وساتل شي. ابن قیم الجوزی وایي النسل من اعظم مقاصد النکاح ولذلك حرم الزنا واوجب النسب. امام شاطبی رحمت الله علیه د بشر د خیر او مصلحت لپاره د شریعت مقاصد تنظیم کړي دي او په هغو کې د نسل ساتل د شریعت له اساسي او ضروري مقاصدو بللي دي. ابن خلدون چې په ټولنیز تاریخ
او تمدني تحلیلونو کې شهرت لري. په خپل کتاب مقدمه کې وایي چې نسب یا نسل یو ټولنیز او ثقافتي او کلتوري پدیده ده چې د ټولنې د جوړښت، پیژندنې او باهمي اهمیت په یوستون سره مرسته کوي. د نسل او نسب ساتل ضرور دي. امام محمد طاهر ابن عاشور په خپل کتاب مقاصد شریعه اسلامیه کې وایي چې د نسب پاکوالی یوازې فردي موضوع نه ده، بلکې د ټولنیز نظام د ساتلو مسله هم ده. هغه د فطرت په چوکاټ کې د نسل ساتنه تشریح کوي او وایي شریعت د انسان د طبیعي جوړښت محافظت ته لومړیتوب ورکوي. یوسف القرضاوي معاصر مشهور اسلامي مفکر د نسل خوندیتوب ته د شریعت، اسلامي کرامت او عدل په چوکاټ کې ګوري. دوستانو، امام غزالي او ډېر نور فقها د فقر یا د ښځې د صحت یا بل اضطراري حالت له ویرې د اولاد د زیږولو موقت بندول روا بولي، خو دایمي بندول یې جایز نه بولي. زه د نسل موقت بندولو ته د نسل د تنظیم اصطلاح کاروم او دغه فقهي حکم داسې توجیه کوم: بې له ضرورته د نسل دایمي بندول روا نه دي، خو تنظیم یې روا دی. تنظیم په دا معنا چې ښځه او میړه دواړه بنا پر هر عذر چې وي فیصله کوي چې د اولاد زیږون باید تنظیم کړي. ماشوم له پیدایښت څخه تر 2.5 کاله د مور د چې درودلو حق لري. تر 2.5 کاله پورې ښځه بل اولاد په نس نه کړي. که نه د ماشوم حق چې د مور شیدې او د والدینو توجه ده خوړل کېږي. 2.5 کاله وروسته که بل ماشوم د مور په نس هغه بیا 9 میاشتې او 10 ورځې وخت نیسي. یعنې د یو ماشوم او بل ماشوم د زیږون ترمنځ تقریبا 40 میاشتې فاصله ده. په دې ډول که د 2 ماشومانو د زیږون ترمنځ 3.5 کاله فاصله وي، دلته نه د لومړي ماشوم په حق کې ظلم کیږي، نه د مور صحت خرابېږي، نه توجه منحصره کیږي او دواړو ماشومان ته توجه، اهتمام، مناسب فرصت هم وي. دا د اولاد د زیږون د تنظیم مناسبه لار ده چې علما کرام یې باید د عامه پوهاوي لپاره تبلیغ کړي. 3.5 کاله د 2 اولادو په منځ کې فاصله. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دې پیغام پاته برخه په بل پیغام کې.